افغانستان کرکټ بورد دلچسپي لري او کوشش هم کوي چې یوراج سینګ په داخلي لیگ یعنی په ای پی ایل کې واخلي. ملګرو، تاسو د کرکټ بورد دې کار ته سور کارت ورکوئ او یا شین کارت. او همدارنګه یوراج سینګ هند کرکټ بورد څخه اجازه غوښتې ده چې هغه ته اجازه باید ورکړل شي. ملګرو، راشئ چې پوره راپور وګورو. د هندوستان تقاعد شوی الراونډر یوراج سینګ له خپل کرکټ بورد څخه غوښتي چې بهرنیو سوداګریزو لیګونو کې ورته د لوبېدو اجازه ورکړي. یوراج سینګ کابو یوه نیمه اونۍ وړاندې د هندوستان لپاره له نړیوال کرکټ سره مخه وکړه. سینګ ویل، زه غواړم چې په دې عمر کې شل ورځ کرکټ او ساعت تیر کړم. یوراج زیاته کړې ده، زه غواړم له ژونده خوند واخلم. دا زما لپاره له فشاره ډکه خبره ده چې زه دې په خپل نړیوال کرکټ فکر وکړم. آی پی ایل سترې سیالۍ دي او زه په 32 کلنۍ کې له نړیوالو سیالیو سره مخه کوم. له دې وړاندې د هندوستان کرکټ بورد خپلو پخوانیو دوو لوبغاړو ظهیر خان او وریندر سیواک ته په T10 لیګ کې د لوبېدو اجازه ورکړې وه. دوی دواړه د هندوستان لپاره له نړیوال کرکټ څخه استعفا کړې ده. 2 کاله وړاندې هندي کرکټ بورد یوسف پټان ته اجازه ورکړې وه چې د هانګ کانګ په سوداګریز لیګ کې ولوبېږي. او 1 کال وړاندې د هغه ورور عرفان پټان ته هم د کرکټ بورد لخوا د ویسټ انډیز په کارابین سوداګریز سیالیو کې د لوبېدو اجازه ورکړل شوې وه. لا هم عرفان پټان د دغه لیګ په راروانه بولۍ کې شامل دی. اوس یوراج سینګ هم غواړي په نړیوالو لیګونو کې په لوبېدو سره د ځان ارمان پوره کړي.